ډیر شمیر ملګري ټیک ټاک کاروي مګر پر ویډیوګانو باندې 100 یا 200 ویوز راځي. که چیرې تاسې هم دا ستونزه لرئ نو دا ویډیو تر پایه وګورئ. سلام، وخت مو په خیر، زه بریالی احساس یم. ګرانو ملګرو، پر دا ویډیو کې تاسو ته د ټیک ټاک د فاریو طریقه درښایم چې په مرسته به خپلې ویډیوګانې وایرل کړئ، ویوز به ترلاسه کړئ او همدارنګه ستاسو فالوورز به زیات شي. ګرانو ملګرو، ویډیو فالو کړئ. که چیرې طریقې کار ونه کړم ماته کامنټ وکړئ او د خپل انټرنیټ مصرف مو زما څخه ترلاسه کړئ. نور مو وخت نه نیسم. که چیرې زموږ دا ویډیو معلوماتي وي لایک ورکړئ، چینل سبسکرایب کړئ. راځو د موبایل سکرین ته. ګرانو ملګرو، دې دپاره تاسې راشئ پر خپل موبایل کې د ټیک ټاک اپلیګشن راخلاص کړئ. په سرچ برخه کې ولیکئ کانټنټ کریټر انساید. دغه لیکل تاسو ته د موبایل په سکرین باندې ښکاري. دا سرچ کړئ او بیا پر دې ویو آپشن باندې کلیک واخلئ. پر دې ځای کې تاسو یو وایرل ساوند انتخاب کړئ پر کوم باندې چې د 100 څخه زیات اوریج ویوز راغلي وي، یعنې یو وایرل ساوند. که له 100 څخه ښکته و هغه غږ مه انتخابوئ. بیا هم وایم هغه غږ انتخاب کړئ چې اوریج ویو وي، له 100 څخه زیات وي. زه راځم دا یو وایس انتخابوم او بیا په کریټ آپشن باندې کلیک اخلم. اوس به تاسو یو خپله ویډیو انتخاب کړئ او اپلوډ آپشن باندې به کلیک واخلئ. پر دې ځای کې تاسو خپلې ویډیو ته یو عنوان ورکئ او په لاندې ځای کې یو څو وایرل هیشټیګ ولیکئ او له دې نه وروسته اپلوډ کلیک کړئ. د لږ ځل انتظار وروسته ستاسو ویډیو اپلوډ کیږي له همدې وایرل ساوند سره. په دې سره به ستاسو ویو زیات سي. حتمي ستاسو ویډیو وایرل کیږي. 3000 یا هم 4000 ویوز په دغه طریقې سره هره ویډیو ترلاسه کولی سي. یوازې دا نه، تاسو چې څومره یو وایرل غږ یا هم یو وایرل ساوند انتخابوئ پر همغه اندازه به ستاسو ویوز زیات راځي پر ویډیو باندې. راځو دوهمې طریقې ته، دوهم سټیپ ته. ګرانو ملګرو، هر سیستم خپل ځان دپاره یو ځانګړی الګوریتم لري او د همغې پر اساس باندې کار کوي. لومړی راځو چې الګوریتم وایي څه ته. Step by step work to solve a problem is called algorithm. معنا دا چې د یو کار د ترسره کولو لپاره ګام په ګام لارښوونې ته الګوریتم وایي. که چیرې تاسې په لاره روان یاست او مخته یو 10 منزله کور ستاسو مخته راشي، غواړئ 10م منزل ته پورته سئ، نو لومړی تاسو اړتیا لرئ چې لومړی منزل وګورئ او لومړي منزل ته لاړ سئ. له هغې نه وروسته سټیپ بای سټیپ په زینو باندې پورته ځئ تر څو 10م منزل ته ورسیږئ. داسې نه کیږي چې ډایرکټ له 10م منزل ته ور واچوئ. پر همدې اساس هر سیستم خپل ځان لپاره یو ځانګړی الګوریتم لري. اوس راځو چې د ټیک ټاک الګوریتم څرنګه کار کوي، کومې ویډیوګانې وایرل کوي، کومې ویډیوګانو باندې زیات ویوز راځي او پر کومو ویډیوګانو باندې ویوز نه راځي. راځو د ټیک ټاک الګوریتم څخه لنډه لیدنه کوو. ګرانو ملګرو، تاسو لیدلی سئ زه پر خپل موبایل کې یو براوزر راخلاصوم او په سرچ کې لیکم واټ از ټیک ټاک الګوریتم، یعنې د ټیک ټاک الګوریتم څرنګه کار کوي. دی ای آی ماډل ما ته دا ډول لیکل راکړل. د ټیک ټاک الګوریتم داسې کار کوي چې پر کومه ویډیو زیات لایکس، کامنټس او شیر راځي، او تر ټولو مهمه دا چې پر کومه ویډیو زیات واچ ټایم راځي او زیاته کتل کیږي هغه به فاریو پیج ته ځي، ځکه د ټیک ټاک الګوریتم پر واچ ټایم کار کوي. نو که چیرې تاسې یوه ویډیو چې د هغې اندازه د 10 دقیقې وخت ده تاسو پر ټیک ټاک اپلوډ کړئ او یو شخص دا ویډیو یوازې د 1 دقیقې دپاره وګوري، پاتې 9 دقیقې سکیپ کړي، دا ویډیو نه وایرل کیږي او د فاریو پیج ته نه ځي. ځکه موست امپورټنټ ایز واچ ټایم. تر ټولو مهمه د ټیک ټاک دپاره واچ ټایم ده. کومه ویډیو چې زیاته کتل کیږي، تر پایه کتل کیږي، هغې باندې به زیات ویوز راځي. نو اوس که چیرې تاسې یوه ویډیو د 10 ثانیو دپاره پر ټیک ټاک کې خپره کړئ، زه راځم هغه تر پایه ګورم، بل راځي هغه تر پایه ګوري، نو دا واچ ټایم پوره کیږي او ستاسو ویډیو به زیات ویوز ترلاسه کوي. نو تر ټولو مهم څیز پر ټیک ټاک کې واچ ټایم ده. دا ګرانو ملګرو د ټیک ټاک الګوریتم سیستم چې څرنګه کار کوي، کومې ویډیوګانې په کومې طریقې سره وایرل کوي. ګرانو ملګرو، تاسې کوالټي کانټنټ جوړ کړئ او بیا یې پر ټیک ټاک اپلوډ کړئ، حتمي ستاسو ویډیوګانې وایرل کیږي. که چیرې وایرل نه سي همدا طریقه فالو کړئ او ما ته کامنټ وکړئ. زموږ ویډیو تر همدې ځایه وه. ملاویږو به پر بله راتلونکي ویډیو کې. تر بیا ښه وخت چې چارې الله مو مل شه.